درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانانو ته درې زبردست او د خوشحالۍ خبرونه. لومړی خبر: طالبان وایي د شواروس بند په ګډون د دریو لویو بندونو پاتې چارې بیرته پیلېږي. د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي ډیر ژر به د شواروس، پاشدان او بخش آباد د اوبو بندونو د پاتې کارونو چارې پیل شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د یادو بندونو ترڅنګ د هغو پروژو چارې به هم پیل شي چې آسیایي پراختیایي بانک لخوا یې ملاتړ کېده. د دې ادارې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یادو بندونو د ټولو چارو د ښه مدیریت او پرمخ وړلو لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. دوهم خبر: د هوایي دهلیز له لارې بهر ته د جلغوزو صادرات پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې د روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایي ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزیو په لیږد سره پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس محمد وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایي ډګر څخه ترسره شي. دا به د اسلامي امارت په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل ازارخش حافظي وویل چې چین هیواد دې ته تمایل پیدا کړی دی څو له افغانستان سره د جلغوزو په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. دریم خبر: قطر له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې له افغانستانه دوحې ته تللي پلاوي د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر عبدالرحمن الثاني سره کتلي دي. نوموړي افغان پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویلي چې قطر له افغانستان سره همکاریو ته تیار دی او په بېلابېلو برخو کې به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.